سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا زه امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپیت خیت او یا سلام وطنوالو 40 درس سره دوستانو. په نننۍ درس کې موږ تاسو مطلب دا ده چې د لزنیمو دومستیک او یا په انګلیش کې ورته پیټس وایي او موږ تاسو ورته په پښتو کې څه وایي، کورنی څاروي، سمه ده، یا کورنی حیوانات. نو راځئ چې وړاندې لاړ شو او لا زیات معلومات لاسته راوړو. د سره سره دوستانو د تاسو او دا فهرست په دغه فهرست کې ګورئ دوستانو چې موږ تاسو د تقریبا آخري درس ته رسېدلی یو او خدای دې وکړي چې تاسو یې دنه ښه ګټه ترلاسه کړئ او ښه یو څه ناڅه لاسته هم راوړئ او دنه بالخیر سره چې کله خلاص شو بیا به تاسو سره مشوره کوو، د دوستانو نظریات اخلو. که چیرې خوښه مو بیا به د خیر سره د ایدو پروګرام به تاسو ته شروع کوم چې هغه زیاتر ګرامري بڼه لري او داسې په وړاندې لاړ شو. خو دوستانو په یاد ولرئ چې کله هم تاسو ژبه زده کوئ او اساسات چې تاسو په خپله ژبه باندې پوه نه شئ په نورو ژبو باندې هیڅ کله زده کوئ نه شئ. دا زما خپله شخصي تجربه ده چې کله زه فرانسه کې وم په هغه وخت کې ځینې ملګرو سره چې ما خبرې کوه هغه دې ویل چې په صنف کې چې کښېنم ښه به مې زده شي، ښه دا شي ښه دا شي ښه دا شي، چې ووځم رانه هېر ده. پوهېږې هغه ولې؟ هغه ځکه چې دی په خپله ژبه باندې نه پوهېدو او کوم شی چې استاد ویل دی به تکرار کوو او دا فکر یې کوو چې والا دا مې زده شوه. خو دا ځکه زده شوه چې مثال هماغه ساعت کې به تا یو څه تکرار کوو، خو مهمه خبره هلته وه چې تکرار دې کوو پوهېدې نه پې. او کله چې ته یو څه په خپله ژبه زده کړې نو دا به انشاءالله زه تاسو ته وعده کوم چې تاسو به ډېر څه زده کوئ. نو د دې سره سره دوستانو که چیرې چینل ته نوي یاستئ سبسکرایب کړئ او که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره دا درسونه شیر کړئ تر څو چې وړاندې ټول ملګري ترېنه ګټه واخلي او زموږ تاسو دا وطنوال په خپلو خپو ودرېږي. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. زموږ تاسو په لومړی سلایډ کې چې ګورو دا لزنیمو دومستیک، لزنیمو ښه دا خو آرټیکل ده. انیمو دوستانو انیملز ته وایي یا حیواناتو ته وایي او دومیستیک کورنۍ ته وایي. نو کوم حیوانات چې په کورو کې ده هغه باره کې خبرې کېږي او په انګلیش کې ورته څه وایي پیټس او په پښتو کې ژباړه دا ده کورنی څاروي. نو راځئ چې شروع وکړو. لومړی چې موږ تاسو سره په دې جدول کې دغه څه ده اشیا 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 اشیا. دوستانو همیشه زه کوشش کوم چې تاسو ته ځینې شیان تکرار کوم تر څو چې ستاسو ژبه په هغه باندې وګرځي. تاسو مهرباني وکړئ ما سره تکرار کړئ او که چیرې کوم ملګري ماشاءالله تکړه اوسیږي نو کولی شي چې خالي ویډیو وګوري او وړاندې لاړ شي. سمه ده. د شي نه مطلب دوستانو ډاګ په انګلیش کې ورته وایي ا ډاګ او یو سپی. ورپسې اشا 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 ا کیټ یو پیشو یا یوه پیشو. ا لپه ا لپه ا لپه ا رابټ ا رابټ یو سوی یو سوی. un tortue un tortue un tortue. په انګلیش کې ورته ا turtle ا turtle یو کیشوه. سمه ده. دوستانو کیشو څه ته وایي؟ هغه حیوان ته وایي چې شا کې د سرچپه تیږې په شانتې یو شی وي. سمه ده. نو که تاسو چیرې کوم بل نوم ورته زده لرئ نو مهرباني وکړئ موږ سره په کومنټ کې شیر کړئ، موږ به تاسو نه یو څه زده کړو. سمه ده. سمه ده دوستانو. د هغې نه وروسته چې موږ تاسو سره کومه نوم ده هغه څه ده ا امسیخ ا همسیخ ا امسیخ چې په انګلیش کې ورته څه وایي ا همستر ا همستر. دا یو همستر یا یو ډول مګ ده. دا کوم تاسو ته ما دلته تصویر راخیستی وینئ دوستانو؟ دا هغه موږکان ده چې خلک په کورو کې ساتي د حیواناتو په شان. لکه کومه چې تاسو مثال په خپل کور کې یو پیشکه ساتئ یا پیشو ساتئ یا مثال یو سپی ساتئ، دا موږکان چې څوک په کور کې ساتي دا همداسې د کورنی حیوان په نوم یادیږي.
سمه ده. Un poisson rouge. Un poisson rouge. Un poisson rouge. A goldfish. A goldfish. د سرو زرو کب ورته وایي یا سره ماهي ورته وایي یا اکواریم ورته وایي. سمه ده. کوم ماهیان چې سره رنګو کې پیدا کیږي. Un souris. Un souris. Un souris. A mouse. A mouse. یو مږ. سمه ده. یو مږ. Un canari. Un canari. Un canari. چې په انګلیش ورته څه وایي؟ A canary. یو canary. canary دوستانو تاسو په خپله پوهیږئ چې دا یو ماډل مرغه ده چې زموږ تاسو په وطن کې خو دا ډېر رواج ده یا ډېر زیات ده د دې دود. خلک خپل کورو کې ساتي او د کوم هغه سندرې یا کوم ویناوې چې کوي د خلکو ډېر خوښ ده که نه. او په آخر کې چې موږ تاسو دغه شی ده a perroquet. A perroquet. A perroquet. A parrot. A parrot. یو توتی. ها. Les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme. Farm animal. د فارم څاروی. هغه څاروي چې تاسو په فارمو کې ګورئ. سمه ده؟ نو په فارمو کې زیاتر هغه څاروي ساتل کېږي چې یا به خلک حلالوي یا غوښې خوري یا ترېنه هګۍ اخلي یا بچي اخلي او یا داسې نور. نو هغه حیواناتو ته وایي د فارم حیوانات. سمه ده؟ ښه. ابوک. 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 دا بلی ګوټ ورته په انګلیش کې وایي. بلی ګوټ. یا بلی وزه یا نر وزه. سمه ده. البته بلی مجبور شوم دا داسې ولیکو. سمه ده. نر وزه. سمه دوستانو په دې باندې پوه شوئ. ورپسې موږ تاسو سره دغه څه ده انګلیه. 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 بور. بور په انګلیش کې ورته بور وایي او موږ تاسو په پښتو کې ورته وحشي خنزیر وایي. وحشي خنزیر. سمه ده. کوم زموږ تاسو کوم وطنوال چې مثال پاکستان یا اردو یې زده دغه ورته سور وایي. سور. سمه دوستانو. د هغې نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو دغه څه ده اتوغو. 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 بول. بول. لکه ریډ بول چې موږ تاسو وایي که نه بول. دا سخندر ده. سخندر. سمه ده دوستانو. اون پول. اون پول. اون پول. بیا ځینې خلک چې تاسو پام یې که نه چې لویان د پولۍ. پولۍ. دا د سره پول پولۍ باندې بدلیږي. یعنی چکن یا هن. سمه ده. د چرګ غوښه یا چرګ. اون واش. اون واش. اون واش. کاو. کاو. دوستانو دا این اشتباه شوی یا غلطی شوی موږ نه. سمه ده. غوا. وش غوا ته وایي. نن. 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 مطلب ډونکی. ډونکی څه ته وایي؟ خر. سمه ده. کناغ. 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 ډک. ډک. مطلب څه ده؟ هیلۍ. هیلۍ یا مرغابۍ. سمه دوستانو. هیلۍ او یا مرغابۍ. او د هغې نه وروسته موږ تاسو سره چې کوم نوم ده هغه اون بغبي. اون بغبي. اون بغبي. اون بغبي. چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ ایو. ایو. میګه. سمه ده. میګه. سمه ده. میګه. خدای وکړي چې تاسو په دې کوم لغتونه چې زه تاسو ته وایم یا کوم نومونه تاسو ته اخلم په دې باندې تاسو بلد اوسیږئ. سمه ده. اون تخوي. اون تخوي. اون تخوي. فیمیل پیک. فیمیل پیک. دا ښځینه خنزیر ده. سمه ده. ښځینه خنزیر. اون شیفغ. اون شیفغ. اون شیفغ. ګوټ. ګوټ. وزه. وزه. نو دوستانو دلته یو وزه و یو ګورئ یو شیفغ و شیفغ یو بوک و. نو بوک مذکر ته یې وایي او شیفغ مؤنث ته یې وایي.
نو خدای وکړي چې په دغه معنا تاسو پوه شوئ. سمه ده دوستانو؟ ښه. انیو 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 لیمپ لیمپ وری. سمه ده دوستانو؟ که چیرې تاسو پامې ځینې ځایو کې تیار ډوډۍ پیدا کېږي یا په شان کې یا مثال په لیدل کې یا داسې نور ځایو کې هغه شا کې لیکلی چې انیو. نو کله چې تاسو انیو ولیده مطلب دا ده چې هغه کې د وری غوښه ده. سمه ده دوستانو؟ ښه. ورپسې اون ژومو په انګلیش کې ورته څه وایي؟ میر. دلته دوستانو لږ څه غلطي شوې ده. موږ نه البته په دا وحشي نه ده، دا ځان ته ټټو ده. نو ټټو څه ته وایي دوستانو؟ ټټو دوه رقمه موږ تاسو اس لرو، یو نر اس ده، یو مؤنث اس ده. سمه ده؟ ښه. فکر کوم چې دوستانو چې موږ نه څه پاتې شو، ځینې نومونه پاتې شو. دلته شوال پاتې شو. خیر ده، دا به تاسو ته بیا وایم. بخښنه غواړم. ښه. نو ژومو چې ده دوستانو دا هغه مؤنث جنس ته وایي، او شوال موږ نه ما نه پاتې شو، بخښنه غواړم. شوال هارس. دا شول چې ده دوستانو دا نر اس ته وایي او دا زنانه یا مذکر جنس ته وایي ژومو. سمه ده دوستانو؟ بخښنه غواړم. ورپسې ابوف آکس. نو آکس دوستانو دا غویی ته وایي. غویی. مخکې موږ تاسو ولوستل دلته چې څه شی؟ انګلیه. سمه ده؟ دا انګلیه دا چې ده دوستانو موږ تاسو ته ویلې چې څه شی ده؟ وبخئ، نه انګلیه نه ده، توغچو. دا چې ده سخندر ده که نه؟ ما تاسو ته ویلې سخندر. دلته چې ده بوف. نو د سخندر او د غویي ترمنځ فرق دا ده چې دا د نسلګیري دپاره استفاده کیږي. توغو چې ده د نسلګیري دپاره استفاده کیږي، او بیف چې ده دا تاسو ته په اسانه ژبه ووایم چې کله دی خسي شي او د هغې نه وروسته بیا دی د نسلګیري دپاره نه استفاده کیږي، یا خلک به قلبو یا مثال د دهقاني کارو دپاره استفاده دی کوي، او یا د پټیو مټیو کې استفاده کوي، یا د غوښې دپاره استفاده کوي. سمه ده؟ اکوشون پیک. دا هم خنزیر. پیک. پونی هم په انګلیش کې ورته پونی وایي. دا دوستانو دا څه شی ده؟ دا هغه ټټو ده یا دا هغه اس ده چې نه جګ د اسانو په شانتې ده او نه د خر په شانتې وړکی ده. دا متوسط قدونه لري. که چیرې زموږ تاسو د ملګري په فرانسه کې ځینې پارکو ته تللی اوسېږئ او تاسو کتلی چې هلته خلکو ته د اس ځغاسته زده کوي که نه، د اس ځغلولو چل ماشومانو ته زده کوي، او ځینې وړه اسونه ده پکې. نو دغه وړه اسونو ته څه وایي؟ پونی. الاپا چې رابټ ده. سمه ده؟ لکه سوی. مخکې موږ هم تاسو ولوسته ده که نه؟ ورپسې بیلیې رام دوستانو څه ته وایي؟ پسه ته وایي یا قوچ ته وایي. همدا شانتې چې ما مخکې تاسو ته ویل چې سخندر د نسلګیري دپاره استفاده کیږي، همداسې هم بیلیې د نسلګیري دپاره استفاده کیږي. سمه ده؟ نو خدای وکړي چې په دغه کلمه باندې تاسو پوه شئ. اکوک روسټر. دا هم د چرګانو مذکر جنس ته وایي، ښه، چې فارسیوانو ورته خوراز وایي. خوروز. اموتو شیپ. پسه او یا پسونه. سمه ده؟ او آخري کې چې موږ تاسو سره دغه څه ده اون ده ترکی. فیل مرغ او یا فیل مرغان.
نو دا فیلمرغان چې دا دوستانو دا کوم هغه چرګان ده چې غټ غټ ده د چرګانو نه او د آسان طریقې لپاره به تاسو ته دا ووایم کله چې تاسو هم په کوم نوم باندې نه پوهیږئ یا په کوم زما په کوم خبرو نه پوهیږئ مهرباني وکړئ دا نوم کاپي کړئ ګوګل کې واچوئ او تاسو ته تصویر وباسي او ښه په پوه شئ. ښه دوستانو دلته چې په دغه سلاید کې ګورئ les animaux de la forêt les animaux de la forêt forest animal د ځنګل حیوانات. دلته به موږ تاسو د ځنګل حیواناتو په باره کې درس وایو. لومړی موږ تاسو سره دغه چې نه chauve-souris 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 په انګلیش کې ورته څه وایي bat چرمي شاپرکه. نو دوستانو شوفسوغي په اړه کې به زه تاسو ته لږ څه معلومات درکړم. دا هغه شاپرکې دي چې زیاتر چینایي خلک یې خوري. سمه ده. او کله چې کووید یا کورونا راغلی و او خلک دا په چینایي خلکو باندې په غوسه و او ویل چې مثال تاسو دغه شیان خورئ نو تاسو دا مرض پیدا کړی ده او ځینې خلک ویل چې کورونا د همدې شوفسوغي نه یا د چرمي شاپرکې نه پیدا شوی ده. سمه ده. نو د شوفسوغي هغې ته وایي. بیا که بیا پرې پوه نه یاستئ دا نوم واخلئ په ګوګل کې ولیکئ هلته تصویر یې تاسو ته ښیي. ours 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 bear موږ تاسو ورته یګ وایو یګ. سمه ده. خدای وکړي چې تاسو په دې پوه شئ. دوستانو بیا هم تاسو ته همیشه وایم کله چې تاسو په یو څه نه پوهیږئ دا نوم واخلئ په ګوګل کې ولیکئ تاسو ته پوره معلومات درکوي یا ما تصویر یې ګورئ د هغې نه زده کوئ. سمه ده. اسغ ډیر موږ تاسو ورته څه وایو غرسه. سمه ده. ورپسې غناغ فاکس ګیدړ او یا ګیدړه. صحیح دوستانو. د هغه نه وروسته موږ تاسو ته څه ده لییفر هر. دا هم چې دوستانو دا هم سوی ده خو دا کوم سوی ده دا هغه سوی ده چې په صحرایي توګه ژوند کوي. سمه ده. یو موږ تاسو لپه ولوسته یو دا لییفر. نو لییفر هغه صحرایي سوی ته وایي. سوغي ماوس موږک. سمه ده. موږک. د هغه نه وروسته دوستانو کوم نوم چې موږ تاسو سره ده هغه څه ده اغاتون لوغ راکون په انګلیش کې ورته راکون وایي او ما هم تاسو ته کوم نوم پیدا نه کوم هم راکون یا البته موږ نه لیکنه کې لږ څه اشتباه شوی راکون ده. نو دوستانو راکون چې ده دا هغه حیوان ده. زه به تاسو ته لږ معلومات درکړم چې د ګیدړې نه وړوکی ده. البته د ګیدړې شکل نه لري لکه د سوی شکل غونته لري او د سوی نه څو برابره غټ ده او کله ناکله داسې حملاوره وي که چیرې چا سره مخامخ شي حمله کوي در باندې غاښ لګوي لږ شانته خطرناک ده. نو ده ته وایي چې غتون لوغ. سمه ده. ورپسې اغه په انګلیش کې ورته څه وایي رټ. دا صحرایي موږک. نو اوس به تاسو ووایئ چې دا غه او سوغي ترمنځ فرق څه شوه. ګورئ دا سوغي چې ده دا عادي موږکان ده. دا هر موږک چې وګورئ هغې ته سوغي وایي. کله چې غه دې وویلې که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په وطن کې ورته وایي چې کورموش. سمه ده. کورموشان چې ورته وایي هغه موږکان دي چې غټ ده او زموږ تاسو د وطنوالو کې که چیرې کوم یو په دې پټو مټو کې کار کړی دهقاني کارونه یې کړي بزګري کارونه یې کړي نو دې په دې پټو کې داسې یو ماډل موږکان د غټ سوري وباسي او لکه هلته سوري لکه ځانو ته کور جوړوي او سوري وباسي. بیا کله چې ته دا پټی اوبه کوې دا پټی کې ډایرکټ سوري موجود دي او دا اوبه د یو پټي نه بل پټي ته روانېږي. نو دا کوم موږک ده دا دغه موږک ده دا غه ده.
نو خدای وکړي چې تاسو په دې پوه شوي سئ. د هغه نه وروسته کوم نوم چې مونږ تاسو سره écourir 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 په انګلیش کې ورته څه وایي squirrel 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 موشخورما. دا موشخورما دوستانو کوم موږک ته ویل کېږي؟ هغه موږکانو ته ویل کېږي چې په ځنګلو کې په دې ونو کې ژوند کوي او ببر لکه یې ده. سمه ده؟ هغه ته څه وایي écourir. او په آخر کې موږ تاسو سره څه ده اللوپ 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 wolf wolf. دا څه ده؟ دا لیوه ده لیوه. دلته موږ تاسو اوس سمندري حیواناتو باره کې وایي چې په انګلیش کې په فرانسوي کې ورته څه وایي les animaux de la mer les animaux مطلب حیوانات د la mer د بحر یا د سمندر چې په انګلیش ته sea animals وایي. او راځي چې ویلورونو لپاره کې ښه a poisson chat a poisson chat a poisson chat catfish. دا یو ډول کب ده یا پیشۍ کب په نوم یادیږي. نو دا به ځینې دوستانو وایي چې دا کومه ماهي ده؟ دوستانو دا د الله قدرت ده. ځینې ماهیان ده چې شکل د پیشو په شکل ده، د ماډل شکلونه لري. نو دا یو ماډل چې ده د پیشو شکل لري، ځکه یې د نوم یې ایښی ده چې پواسون شه. سمه ده؟ که چیرې بیا ډېر تاسو ځیرک کېږئ، تاسو یې د نوم واخلئ، په ګوګل کې واچوئ، هلته شکل یې وګورئ. crabe 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 crab ورته په انګلیش کې وایي crab. چنګاښ چنګاښ. سمه دوستانو؟ چنګاښ. دولفه دولفه دولفه. دولفین په انګلیش کې ورته وایي. البته موږ نه دلته څه غلطي شوې ده چې دولفین دالفین لیکل شوی ده، بخښنه غواړم، خو کله چې ټایپینګ کوو زموږ هم پام نه وي، یو څه ناڅه موږ ته هم بخشش کوئ. سمه دوستانو؟ موږ ته هم کله ناکله بخششونه کوئ، موږ نه هم غلطي کېږي. صحیح ده دوستان؟ ښه دوستانو، اوس ورپسې کوم نوم چې موږ تاسو ته هغه څه ده اونګي اونګي اونګي. دا اونګي دا کومه سي حیوان ده چې په انګلیش کې ورته ایل وایي ایل. په موږ تاسو په ژبه کې ورته مار ماهي وایي مار ماهي. نو که چیرې ستاسو پام وي په دې اوبو کې یو ماډل ماهي ده د مار په شانتې اوږده اوږده ده او بس د الله قدرت ده، د مار په شانتې شکل ده خو ماهي ده. نو هغې ته څه وایي اونګي. اپواسن 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 فش. ماهي ده کب کب. سمه ده؟ د هغه نه وروسته چې موږ تاسو سره نوم ده اون میدوز اون میدوز اون میدوز. دا جیلی فش ده جیلی فش چې دا هم یو ډول کب ده د جیلی فش په نوم یادیږي. مطلب دا ده چې دا یو ماډل ده چې داسې لکه شفاف ده، لکه زه تاسو کومه سي پوهېږم نه پوهېږم. خو خیر ده، بهترین طریقه یې دا ده چې دوستانو تاسو دا نوم واخلئ، ګوګل کې واچوئ، تاسو هم لږ زحمت وباسئ. سمه ده؟ ښه. د هغه نه وروسته موږ تاسو سره کوم نوم چې ده اومیغ اومیغ اومیغ. اومیغ دوستانو لوبسټر ته وایي لوبسټر. دا یو ډول بحري حیوان ده لکه د چنګاښ په شان. مطلب دا ده چې کوم ماډل ده؟ دا سرې او دا خپې چې ده د چنګاښ په شکل ده او نور باقي ځان چې ده شاته لږ شانته لکۍ لري او ډېر قیمتي ده یې د غوښه. لوبسټر او یا د اومیغ خلک د دې غوښه ډېر خوښوي او ډېرې زیاته خوري. ښه، نو تاسو کولی شئ د معلومات وګورئ او په یاد یې وساتئ. سمه ده؟ د هغه نه وروسته اون پیوغه اون پیوغه اون پیوغه. په انګلیش کې ورته څه وایي اوکتوپوس اوکتوپوس. نو دوستانو پیوغه یا پیوغه کومه سي ماهي ته وایي؟ هغه دا شانتې ماهي لکه فرض کړئ ستاسو دا لاس داسې ګوتې بیلې کړئ لرې کړئ، داسې خپې د ستاسو د ګوتو په شانتې وي او دا سر چې ده ستاسو شاته دا لاس غونته داسې جګي.
او داسې لکه د همدغه خپو په طریقه دی حرکت کوي. او بیا هم د پخوا په شان تاسو کولی شئ دا نوم په ګوګل کې واچوئ، هلته شکل یې وګورئ. سمه ده. د هغه نه وروسته مشو. 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 مشو دوستانو څه ته وایي؟ پنګوین. پنګوین. پنګوین خو ډېر مشهور شی ده، تاسو به په دې باندې خو 100% پوهېږئ. سومو. 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 چې په انګلیش کې ورته سلمون وایي. سلمون. دا سلمون یو ډول ماهي ده. سمه ده. ورپسې سغدین. وبخئ، اون سغدین. اون سغدین. اون سغدین. په انګلیش کې ورته سرډین وایي، او دا هم وړوکی کبان ده چې سرډین په نوم یادیږي. الیو د میر. الیو د میر. الیو د میر. سی لاین. سمندري زمری. ورپسې دوستانو چې په سمندر کې هم زمری شته. دوستانو دا د الله قدرت ده، مختلف حیوانات ده، مختلف شکلونه یې الله ورکړی ده. دغه د دنیا خلک نومونه یې په هر یو باندې ایښی. همداشان چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې په یو ماډل ماهي باندې ګوره پواسون شه. پواسون شه یا کټ فیش. سمه ده. د یو ماډل ماهي ده چې هغه نوم یې د لکه پیشوکپ یا مثال کومه چې تاسو ته ووایم لکه یو پیشکې شکل لري که نه، ماهي د پیشکې شکل لري. همداشانتې یو حیوان ده چې په بحرو کې ژوند کوي او نوم یې پې ایښی ده چې سمندري زمری. سمه ده. اغوکه. 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 شارک. شارک په خپله پوهېږئ چې دا هغه ماهیان ده چې خلک خوري یا انسانان خوري یا حیوانات خوري یا نور حیوانات خوري، غوښې خوري یا تیره تیره غاښونه چې لري. سمه ده. او آخري کې چې موږ تاسو سره د هغه څه ده هغه اون بلین. اون بلین. اون بلین چې په انګلیش کې څه وایي؟ ویل. ویل. او موږ تاسو ورته نهنګان وایو. نهنګ. نهنګ دوستانو هغه ماهیان ده چې د هغه دوی وزنونه په ټنونو رسیږي. سمه ده. په ټنونو مطلب دا ده چې ډېر زیات د هغه دوی وزنونه زیات دي، ډېر غټ غټي، د الله قدرت ده. سمه ده. ښه دوستانو په دغه سلایډ کې موږ تاسو له زنیمو د زو وایو. له زنیمو د زو. بیا هم لنیمو حیوانات ته وایي، د زو د ژوبڼ. د ژوبڼ حیوانات چې په انګلیش کې زو انیملز. لومړی موږ تاسو سره چې په دې لیکه کې ده هغه شمو. 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 په انګلیش کې ورته څه وایي؟ کیمل. کیمل. اوښ. ګپر. 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 چیتا. چیتا. دا څه ده؟ پړانګ ده. الیفا. 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 الیفنټ په انګلیش کې ورته وایي، او موږ تاسو ورته هم فیل وایو. خو موږ تاسو ځینې پښتانه ورته هاتي وایي. البته هاتي زموږ تاسو په ژبه کې نشته دوستانو. نو زموږ ځینې وطنوال چې مثال په دې سرحدو کې نږدې د نورو ګاونډیانو سره پراته ده، د هغه دوی د ژبو نه یو څه ناڅه تقلید کوي یا د هغه نه اخلي، نو هغه دوی ورته هاتي وایي. سمه ده. او په مجموع کې ورته فیل وایي. اګران پاندا. اګران پاندا. اګران پاندا. ګرین یا ګین پاندا. البته دا اشتباه شوی ده. ښه د بیګ پاندا یا ګرین پاندا راځي، هغه لوی پانډاګانې دي. نو پاندا هم د یک په شانتي یو ماډل حیوانات ده چې په ځنګلو کې یا په چی کې ساتل کیږي، په ژوبڼ کې. دا نه وروسته اون ژیراف. اون ژیراف. اون ژیراف په انګلیش کې ورته جراف وایي. جراف. او موږ تاسو ورته زرافه وایو. نو دوستانو زرافه هغه حیوانات ته ویل کیږي چې اوږده اوږده هسکې هسکې غاړې لري او داسې پلنګي پوټکي لري. ورپسې هیپوپوتام. هیپوپوتام. هیپوپوتام په انګلیش کې ورته هیپوتامس وایي. دا د اوبو اس ده دوستانو. ښه
د اوبو اس. ا جگوار، ا جگوار، ا جگوار، جگوار. دا هم یو پړانګ دی، یو ماډل پړانګ ده. ورپسې ا کونګرو، ا کونګرو، ا کونګرو، چې په انګلیش کې ورته کانګرو وایي او موږ تاسو هم ورته کانګرو وایو. ا لیو، ا لیو، ا لیو، چې په انګلیش کې ورته لاین وایي او موږ تاسو ورته زمری وایو. د هغه نه وروسته ا سژ، ا سژ، ا سژ، مونکي، مونکي، بیزوګانې یا بیزو. ا پاندا، ا پاندا، ا پاندا. پاندا هم دوستانو پاندا ده، دلته غټ پاندا یې وښوده، دلته واړه پاندا. نو تاسو کولی شئ چې د نوم واخلئ، ګوګل کې ولیکئ او فرق یې زده کړئ. پوه شوئ دوستانو په دې خبره؟ ښه، د هغه نه وروسته موږ تاسو سره کوم نوم چې ده اون پنتیغ، اون پنتیغ، اون پنتیغ، چې په انګلیش کې ورته پینتر وایي او موږ تاسو ورته پیشو پړانګ وایو. ښه دوستانو، اوس به تاسو ووایئ چې دا څو ماډله پړانګان ته یاد کړه په دې سلاید کې. ښه دوستانو، دا خبره اصل کې داسې ده چې موږ تاسو یوه کلمه زده ده که نه چې یو پړانګ ده. ګورئ پړانګان ځان ته څو نوعه لري، چې پیشو پړانګ ده او پړانګ ده او جګوار ده او یو څه ده او بل څه ده. نو تاسو کولی شئ چې دغه شیان زده کړئ. دا به تاسو ته هغه وخت خوند درکوي کله چې دا ستاسو نومونه زده یي او تاسو یو ویډیو ګورئ مثال یا یو فلم ګورئ او تاسو ته دغه نومونه راسي مخې ته، تاسو بیا د هغه فلم نه لذت وړی شئ یا مطلب د هغې نه خوند اخیستی شئ. که چیرې دا زده نه وي نو تاسو مثال د خبرې هلته به پونتیغ وایي یا مثال پانډا وایي، ته به وایي چې دا پانډا به څه شی یي. سمه ده که نه؟ هغه به ستا مخې ته خوځېږي او ته به نه پوهېږې دا پانډا د څه په باره کې بحث کوي. سمه ده؟ دا شان دی. Un ours polaire, un ours polaire, un ours polaire, polar bear. دا قطبي یږ ده، قطبي. نو قطبي یږان هغه یږانو ته ویل کېږي چې هغه په یخو ځایو کې ژوند کوي. د مثال په توګه په سایبریا کې ده یا مثال په جنوبي سطحو کې ده یا هغه ملکونه چې ډېر ډېر زیات ساړه وي په هغه ساړه ځایو کې واورو کې ژوند کوي. سمه ده؟ Un rhinocéros, un rhinocéros, un rhinocéros. په انګلیش کې ورته راینوسرس وایي. دوستانو ما دلته خاص نوم پیدا نه کړی، یو ګنډا په نوم. البته ما مخکې تاسو ته ویلي که نه چې موږ تاسو په ژبه کې ډېر شیان د نومونه نشته. نو دا فکر کوم ګنډا چې ده دا کیدای شي یو اردو نوم وي، ما د ګوګل نه پیدا کړ تاسو ته. نو که چیرې تاسو پوهېږئ تاسو په کومنټ کې ما سره شیر کړئ، زه به هم زده کړم. سمه ده؟ اتیګر، 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 اتیګر. ګوره په انګلیش کې فرانسوي کې ورته تیګر وایي، په انګلیش کې ورته ټایګر. څومره فرق وکړه تلفظ یې. د دغه موضوع لپاره زه غواړم چې ځینې لغتونه تاسو ته 2-3 ځلې تکرار کړم تر څو تاسو د دې تلفظ زده کړئ. بیا هم دوستانو دې ته هم پړانګ وایي. نو دلته تقریبا موږ تاسو سره یو رقم پړانګ شو، 2 رقم پړانګ شو، تقریبا دا 3 رقم پړانګ شو، 4 رقم پړانګ شو چې په دې یو سلاید کې راغلی ده. نو تاسو کولی شئ چې د نومونه ولیکئ او هلته شکلونه یې وګورئ. بله ورځ تاسو به په دې باندې ښه پوه شئ. او په آخر کې موږ تاسو سره هغه څه شی ده، هغه زیبر، 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 چې په انګلیش کې ورته زیبرا وایي او موږ تاسو ته صحرایي خر وایو. صحرایي خر. نو دا صحرایي خره چې دي دوستانو، دا یو تاسو به اضافي معلومات درکړم چې دا د غوښه چې ده حلاله هم ده، ځکه یې دنه حدیث ده. نو البته وړاندې به نه ځو. که چیرې کوم ځای کې برابر شوی تاسو کولی شئ چې د غوښې نه هم استفاده وکړئ. او په دغه ځای کې دوستانو بیا موږ تاسو دې ته راورسېدو چې غپتیل، غپتیل او په انګلیش کې ورته رپټایلز وایي، ژوي، ژوي، چې د هغو د جملې نه یو الیګاتور، الیګاتور، چې په انګلیش کې ورته الیګیټر وایي. سمه ده؟ او الیګیټر یا تمساح، دا هم هماغه د تمساح په شانتې ده، لکه اون کروکودیل، اون کروکودیل. نو کروکودیل او الیګاتور دواړه دوستانو تقریبا یو شی ده. سمه ده؟ په انګلیش کې ورته هم کروکودایل وایي، تمساح.
البته دوستانو ما تمسا یې د نوم دته کتلی نه پوهېږم دته موږ تاسو داسې خاص نوم نه لرو ښه که چیرې تاسو بیا پې پوهېږئ یا تاسو د نوم زده یي مهرباني وکړئ ولیکئ دلته په کومنټ کې زه به هم زده کړم ما د درس په شروع کې تاسو ته ویلی او تقریبا د پروګرام په شروع کې تاسو ته ویلی وو که چیرې تاسو موږ نه کوم غلطي ګورئ زه به د تاسو نه زده کوم تاسو به د موږ نه څه زده کوئ دا به ډېر ښه کار شي که نه نو که چیرې کوم شی تاسو پوهېږئ او زه نه پوهېږم مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ زه به هم زده کوم اون غونې اون غونې اون غونې غونې دوستانو چه دی فراگ فراگ چونګښه چونګښه او ورپسې لیزر 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 چې په انګلیسي کې ورته لیزرډ وایي لیزرډ چرمښکی چرمښکی نو دوستانو چرمښکی بیا ځینې وایي چې د چرمښکی څه شی شو که چیرې تاسو پام وي کوم وطنوال چې زموږ تاسو په د جلال آباد یا پاکستان کې ژوند کړی په دې کورو کې داسې وړه وړه یو رقم حیوانات ده چې په دې کوټو کې ګرځي او د همدې کروکوډیل غونته شی ده د کروکودایل غونته وړه وړه ده البته او هغه څه کوي زیاتره دغه کورو کې چې د میاشي یا مثال مچان یې هغه خوري نو ځینې خلک خوښوي ځینې خلک وایي نه دا باید په کورو کې ونه اوسېږي خو په هر صورت همدغه ته لیزر وایي او ورپسې سخپه 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 سنیک د مار د مار او اون توختیو اون توختیو اون توختیو ټورټل کیشو کیشو سمه ده او دوستانو موږ تاسو دې فکر کوم چې دا آخري سلاید ده او دلته ورسېدو چې دا د څه په باره کې ده دا انسیکټس 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 په انګلیش کې هم ورته انسیکټس وایي او موږ تاسو ورته حشرات وایو یا حشرې وایو سمه ده نو حشرات یا حشرې چې دي دغه لاندې نومونه ده چې موږ تاسو اوس لولو اون فورنی اون فورم وبخښئ اون فورمي اون فورمي اون فورمي فورمي دوستانو انټ ته وایي انټ میږی میږی یا مورچه په فارسیوانانو ته وایي میږی سمه ده اون ابی اون ابی اون ابی بی مچۍ نو دوستانو د ابۍ چې ده دا کوم مچۍ ته وایي دا هغه مچۍ ته وایي چې اصل موږ تاسو ته تهیه کوي یا موږ تاسو ته لاسته راوړي ښه هغې ته ابۍ وایي پاپیون 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 په انګلیش کې ورته بټرفلای وایي بټرفلای موږ تاسو ورته څه وایي پتنګ پتنګ او په موږ تاسو ځینې وطنوال چې د پخوا په شان مې ویلې که نه چې اردو ځینې شیان یې زده کړی هغه دې ورته تتلي وایي تتلي سمه ده تتلي بخښنه غواړم دوستانو ځینې شیان ځینې لغتونه موږ استفاده کوو تر څو چې موږ ټول وطنوال داسې په هر کلمه یا په هر څه باندې پوره پوه شي سمه ده ښه د هغه نه وروسته اون شینې اون شینې اون شینې په انګلیش کې ورته څه وایي کټرپیلر کټرپیلر د ابریخم چینجی د ابریخمو چینجی شینې د ابریخمو چینجی ته وایي کفاغ 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 په انګلیش کې ورته کوکروچ وایي ما څه خاص نه ورته پیدا نه کړه دلته هم کوکروچ ما لیکلی ده نو کوکروچ دوستانو دا هغه حیوان ته وایي چې په دې ګرمو ځایو کې په دې ګرمو ولایتو کې یا پاکستان کې چا ژوند کړی زیاتره دا په دې بخښنې سره په دې تشنابو کې پیدا کیږي سمه ده ټټیګانو کې او یا ځینې ځایو کې په دې اشپزخانو کې اوسېږي ځینې خلک ورته مادره کیک وایي نو خدای وکړي چې تاسو په دې پوه شوي اوسېږئ چې کافق څه مطلب ښه د هغې نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو ته اون لیبیلول اون لیبیلول لیبیلول دوستانو څه ته وایي ډراګن فلای ډراګن فلای دا ډراګن فلای ما البته څه نوم خاص ورته پیدا نه کړ دوستانو ما مخکې تاسو ته وویلې چې کوم نومونه باندې چې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ زه به هم زده کړمه دا به ستاسو مهرباني وي
دا هم یو ماډل داسې به ووایم چې پتنګ په شانتې ده، البته پتنګ نه ده، وزرې لري، الوزي او د لیبلول په نوم یادیږي. سمه ده. اون موش، اون موش، اون موش. موش فلای ته وایي دوستانو. مچ، مچ. دا کوم مچ وایي په هر تورو کې مچ مه جوړېږه که نه، دا مچ دا کوم خطر ده په دې چټلو شیانو په دې هر څه باندې چې کیني دې ته موش وایي. ا موستیک، ا موستیک، ا موستیک. په انګلیش کې ورته موسکیټو وایي، موسکیټو. میاشې، میاشې. ا پاپیون د نوي، ا پاپیون د نوي، ا پاپیون د نوي. موت، موت، موت. دا چه دوستانو؟ دا پتنګ ده، پتنګ. نو دا کومه سي پتنګ ده؟ موږ لکه ما مخکې تاسو ته ویل کنه چې دوی څو ماډل شیانو باندې هر ماډل ځان ته بیل بیل لري. نو دا هغه پتنګان ده چې از شپې د خوا فعالیت لري یا د شپې نه ښکاري. سمه ده. او ورپسې چې دا هغه شی ده اون اغنیه، اون اغنیه، اون اغنیه. سپایډر، سپایډر. غڼه، غڼه. سمه دوستانو. او ورپسې چې دا اویغ، اویغ. ورم، ورم. چینجی، چینجی. او په آخر کې چې دا دوستانو لیپو، لیپو، لیپو. لیس، لیس. په انګلیش کې ورته لیس وایي. وبخښئ لایس، لایس. البته ډېر سپکه نوم یې ده خو ښایي به ووایو سپږې. سمه دوستانو. نو سپږې تاسو پوهیږئ چې کوم سي حیوانات ته ویل کیږي. او زموږ تاسو درس دغه ځای کې پای ته ورسېد دوستانو. د پخوا په شانې تاسو کولی شئ چې دا درس په پی ډي اف توګه لاسته راوړئ، ډاونلوډ کړئ، تکرار کړئ، زده کړئ، استفاده یې وکړئ ترې دوستانو. خپل وخت مه ضایع کوئ. او بیا هم دوستانو کله نه کله تاسو په دې کنکلوژن کې تاسو ځینې داسې لینکونه ګورئ. په دې لینکو باندې کلیک وکړئ، تاسو لا زیات معلومات لاسته راوړی شئ. ځینې سایټونو ته ځئ، په هغه سایټو کې د دې حیواناتو باره کې معلومات وي. سمه ده. نو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. تر بل درسه پورې الله مو مل شه. خدای پامان.